سلامونه، هیله ده چې روغ او جوړ به یاستئ. نن درته د ګوګل لینز په نامه اپلیکیشن په هکله معلومات درکوو. د دې اپلیکیشن کار دا ده چې تاسې کولی شئ د هغه په وسیله یو تصویر سرچ کړئ. په تصویر کې چې هر څه وي هماغه مکمل درته پیدا کوي، د هغه په هکله معلومات درکوي. که هغه یو جنس وي د هغه په هکله بیه او ځانګړتیاوې درته پیدا کوي. که لیکنه وي درته ژباړلی سي. یعنې ډېر داسې کارونه دي چې کولی شئ د ګوګل لینز په وسیله یې ترسره کړئ. ګوګل لینز تاسې له مختلفو ځایونو څخه راخلاصولی سئ. مثلا یوه طریقه یې همدا ده چې د ګوګل سرچ په ښي طرف کې د کیمرې نښه ده، همدې باندې کلیک کوو. نو ګورئ هماغه ګوګل لینز ده راخلاصیږي. یوه طریقه یې همدا ده. بله طریقه یې دا ده چې په همدې ګوګل باندې به کلیک وکوئ. کله چې کلیک وکوو همدغه لینز هغه طرف ته ځي. په دې ځای کې هم تاسې کولی سئ چې کلیک ورباندې وکړو اتومات ګوګل لینز راخلاصیږي. بله طریقه یې هم ده چې که تاسې د ګوګل اپلیکیشن باندې کلیک وکوئ یا له دې ځای څخه او یا له دې ځای څخه، مثلا همدې اپلیکیشن یې زه کلیک کوم، ګورئ په همدې ځای کې ښي طرف ته ګوګل لینز نښه معلومیږي. په همدې باندې کلیک وکړو یا اتومات راخلاصیږي. نو هم د اپلیکیشن په طریقه باندې شته او هم د ګوګل یوه برخه ده. مثلا زه راځم د اپلیکیشن په طریقه یې راخلاصوم، نو همدا یې اپلیکیشن دی. کلیک ورباندې کوم نو اتومات ګورئ ګالري ته ځي، عکسونه راځي. نو زه په دې ځای کې مثلا یو تصویر ورته ښیم چې دی ما ته د هغه مطابق معلومات راځي. په دې تصویر باندې مې کلیک وکړو، دا د ډرون کیمرې یو تصویر ده، خو هیڅ معلوم نه ده چې کومه کمپنۍ ده او کوم ماډل ده چې دی. نو ګورئ دی اتومات پیژني او معلومات یې راته پیدا کوي. نو دا د DJI mini 4K ډرون په نامه باندې کیمره ده. ګورئ په دې کې ټول معلومات شته، څومره وزن لري، څومره کیمره لري، هر څه چې دي ټول معلومات یې شته. لاندې هماغه سایټونه هم راخیستي دي په کومو کې چې د پیدا کېږي یا یې په هکله معلومات شته. نو په دې طریقه باندې تاسې کولی شئ د یو تصویر په هکله د یو جنس په هکله معلومات راغواړئ. زه راځم یو بل تصویر ورته ورکوم. مثلا د یو هوټل یا د یو ودانۍ تصویر ده، ما ته معلومیږي نه. نو کله چې زه کلیک ورباندې وکوم د یې په هکله اتومات معلومات پیدا کوي او ما ته معلومات راکوي. مثلا دا تصویر د زینه پیژنم، نو د معلومات پیدا کړو او دا د ماریانا بی سنس په نامه باندې یو ودانۍ ده یا هوټل چې ده په سنګاپور کې ده، د شپې تصویر اخیستل شوی ده. ګورئ اړوند نور تصویرونه یې هم پیدا کړل او نور معلومات هم شته. لاندې نور تصویرونه د سایټ او ټول معلومات شته پکې. دارنګه تاسې کولی شئ چې یو بل داسې تصویر چې مثلا بیرغ ده، یو هیواد بیرغ ده، تاسې ته نه معلومیږي چې دا به د کوم هیواد بیرغ دی، یوازې تصویر یې ورکړئ اتومات یې معلومات درته پیدا کوي. مثلا دا تصویر ما ته معلوم نه ده، نو دا د راته پیدا کړو چې د وینزویلا هیواد بیرغ ده. نور معلومات هم د همدې بیرغ په هکله درکوي. غواړم بل یو تصویر ورکړم مثلا چې ډېر کسان ورسره مخامخ کېږي او نه یې پېژني. داسې یو د نقشې تصویر د یو هیواد نقشه ده، خو پېژنم یې نه شي کوم هیواد ده. زه کلیک ورباندې کوم اتومات همدغه پیدا کوي. نو ګورئ معلومات یې پیدا کړو چې دا معلومات چې دي دا د ناروې هیواد نقشه ده. په دې ځای کې تاسې نور معلومات هم کتلی شئ. لاندې که وګورو همدې نقشې ته ورته نورې نقشې پیدا کړي. یو بل تصویر مثلا د یو بل شي لپاره هم تاسې کارولی شئ. هغه دا ده چې که چیرې په یو تصویر باندې لیکنه موجوده وي، نو هماغه تصویر تاسې ورته ورکوئ، نو هماغه لیکنه دی درته معنا کولی هم شي، درته پیدا کولی هم شي دا د مثلا کومه خبره ده، څه شی ده او انتخابولی هم شي. مثلا لومړی خو دغه ده، دغه کوټ یا یوه ګټوره جمله ده د انډریو ګیج په نامه ده، هغه ویلې ده. دغه د تصویر نقشې تاسې لیدلی شئ او یو مشهوره خبره څه شی ده. نو لومړی خو دا ده. بل ګټه یې دا ده چې مثلا تاسې انتخابولی شئ. کلیک ورباندې وکوو یا ګورئ تر دې ځای پورې دا ټوله لیکنه زه راخلم، کاپي کوم یې، غواړم وژباړم، غواړم نور کارونه ورباندې وکړم، نو ټول کارونه هم درته کولی شي. مثلا ګورئ ما پښتو ته وژباړله،
معنی تاسې وینئ چې څه شی لیکلي دي. نو دا ګوګل لینز دی. د ګوګل لینز په وسیله باندې تاسې کولی شئ ډېر مختلف کارونه وکوئ، ډېر مختلف شیان چې تاسې نه وینئ پیدا کولی شئ. په دې ځای کې یو د کیمرې اپشن ده، اوپن کیمره. که تاسې کیمره خلاصه کړئ هماغه لایو بڼه باندې د یو شي تصویر واخلئ او اتومات یې معلومات درکولی شي.